د ورو سوال کړی دی چې د روجې په حالت کې لامبل په سیند کې غوپې وهل یا داسې اوبو ته ودرېده یا سر وینځل د دې څه حکم دی؟ الجواب دا ټول جایز دي. لامبل که په سیند کې لامبې، که په واشروم کې لامبې، او که هر ځای کې لامبې، او که په سر اوبه اچې، هېڅ خبره نه ده. او نه د دې په کراهت باندې څه دلیل شته او نه په تحریم باندې څه دلیل شته. بعضو علماو دا ویلي دي چې جي دا غوپې وهل په اوبو کې او دا چې مکروه دي او ولې کیدای شي خولې ته اوبه لاړې شي، خو داسې مضبوطې خبرې نه دي. نو که څوک لامبي په روژه کې لامبلی شي، که هغه دی باتروم کې یا واشروم کې لامبي، فوارې ته ودرېږي، که په بالټي باندې اوبه راړئ، یا که دی سیند ته دانګي او که هر ځای کې لامبي ځان له، هېڅ خبره نه ده. او لازم به احتیاط کوي چې خولې ته اوبه لاړې نه شي، نو دا خو به احتیاط کوي، خو دا کار جایز دی. والله اعلم.